ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو یو ځل بیا مصطفی حقمل ستاسو سره دی. په دې هیله خپل کتابونه کتابچې او قلمونه ټول ولرئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو نننی لوست چې دی حسیب او رشاد له ټولګیوالو سره ډېره مینه لري. په دې اړه به خبرې کوو، خو له هغې نه مخکې هغه څه چې ډېر ضرور دی باید په هغې خبرې وکړو چې هغه د تېر درس پوښتنې او لنډې د تېر درس هغه خبرې دي چې موږ تاسو باید په هغې باندې بحث وکړو. ښه راځم، زموږ تاسو تېر درس څه شي و؟ آفرین. څه و؟ ډېر ښه، آفرین. ښه زده کوونکو تاسو راته وایئ کوم فعالیتونه چې ما په تخته تاسو ته وکارول، تاسو ته مو درکړل چې تاسو به په خپلو کتابچو کې دا لیکئ. لکه پوښتنه مو په آبي قلم ولیکله، ځواب ورته په سره قلم ورکوئ، یا هغه تش ځای په سره قلم ډاکئ. هغه مو لیکلی دي. آفرین، ډېر ښه. ښه ګرانو زده کوونکو راځم نننۍ لوست ته. حسیب او رشاد له ټولګیوالو سره ډېره مینه لري. له چا سره ډېره مینه لري؟ له ټولګیوالو سره مینه لري. ټولګیوال څوک دی؟ ټولګی څه ته وایي؟ ټولګیوال یعنې څوک؟ ګورئ، ټولګی صنف ته وایي. ټولګی صنف. ټولګیوال هم صنفي. ټولګیوال هم صنفي. هغه کسان چې په یوه صنف کې سره اوسېږي، څوک چې په یوه صنف کې اوسېږي ټولګیوال بلل کېږي. مثال ما ګور تاسو ته ځینې عکسونه راوړي، دلته ورته ګورئ، درته معلومیږي. ګورئ زده کوونکي دي په یوه صنف کې ناست دي، دوه پاره چوکۍ ناست دي، یو میز یو چوکۍ دوه نفره. په یوه صنف کې ناست دي، یو ډول مضمونونه لولي، یو ډول درسونه دي، یو ډول کورنۍ دنده. ټولو ته یو استاد راځي، یعنې هر استاد چې راځي ټول ته درس ورکوي. په یوه صنف کې درس وایي مخ ته ځي، دې ته ټولګیوال وایي. صحیح ده. ګورئ بل عکس یې وګورئ، په یوه صنف کې درس وایي، ټول جګ شوي دي، د تختې مخ ته ملي سرود یا ترانه وایي، ټولګیوال دي. دلته تاسو ته ما یو عکس راوړی، درې څلور صنفه دي، چوکۍ میزونه او فرشونه هم نه لري، همدغسې چمن کې ناست دي. دې ته ګورئ ځان ته استاد ولاړ ده، دې ته ځان ته، دې ته ځان ته، وې ته ځان ته، یعنې څلور صنفه دي. دوی ټول په خپلو کې ټولګیوال نه دي. ځکه مثال اوس مثال موږ تاسو پنځم صنف کې یو، صحیح ده، پنځم صنف کې یا پنځم ټولګي کې یو. د پنځم صنف شاګردان په خپلو کې ټولګیوال دي، د شپږم صنف شاګردان په خپلو کې ټولګیوال دي، د څلورم دریم همدغسې تر دومه ته یا دوخوا ته پورته تر لسم او دولسم پورې د ټول څنګه دي ټولګیوال دي په خپلو کې. داسې نه شي کېدی چې احمد له لسم صنفه راشي، لسم صنف کې وي او ووایي چې شپږم صنف محمود زما ټولګیوال دی. داسې نه شي کېدلی. یعنې هغه څوک چې په یوه صنف کې زده کړه کوي، په یوه صنف کې درس وایي، دې ته ټولګیوال وایي. صحیح ده. اوس لکه دلته ما بل عکس راوړی درته، د ټول زده کوونکي په یوه صنف کې ناست دي، په یوه صنف کې ناست دي، درس وایي. دوی په خپله کې ټولګیوال دي، دوی په خپلو کې یو د بل څنګه دي ټولګیوال دي. صحیح ده. دوی داسې دي چې په یوه صنف کې درس وایي، نو ځکه دوی ټولګیوال دي یو بل سره. بل مې ته راوړی دی، دوی هم په یوه صنف کې ناست دي، دومره ډېر شاګردان دي، په هره چوکۍ باندې درې کسان، په هر میز باندې درې کسان. دوی ټول یوه ښوونکي ته غوږ نیسي او د یوه صنف زده کوونکي دي، نو ځکه دوی ټولګیوال دي. صحیح ده.
بل مې درته راوړی وګورئ ټول په یوه صنف کې ناست دي ټول لیکل کوي نه پوهېږم چې دوی به امتحان وي یا که بل څه دی استاد هم ورته ولاړ دی دوی ټول ټولګیوال دي دوی ټول په خپلو کې څنګه دي ټولګیوال دي سره صحیح دی آفرین زده کوونکو اوس د ټولګیوال په معنا باندې تاسو پوه شوئ چې ټولګیوال چاته وایي پوه شوئ چې ټولګیوال چاته وایي ټولګیوال څوک دی یعنې هغه کسان چې په یوه صنف کې ناست وي په یوه صنف کې زده کړه کوي په یوه صنف کې یو استاد ورته راځي یو ډول مضمونونه لولي همداسې په یوه سویه پورته روان دوی د ټولګیوال وایي سمه ده آفرین ښه اوس موږ تاسو دا چې دی حسیب او رشاد له ټولګیوالو سره ډېره مینه لري یعنې حسیب او رشاد له خپلو همصنفیانو سره ډېره زیاته مینه لري صحیح ده آفرین ګورئ موخه څه ده هدف یې څه دی درس د متن لوستل دي چې دغه متن به صحیح لولئ هدف یې دا دی چې دغه متن به صحیح لولئ لیکل ډېر سم منظم صحیح به یې لیکئ صحیح ده آفرین زیار او کوښښ ته د زده کوونکو هڅونه چې وروسته نورو ته ګټور وګرځي یعنې زده کوونکي باید دې ته تشویق شي دې ته وهڅول شي چې دوی ډېر زیار وباسي ډېر زحمت وباسي تر څو دوی ډېر څه لاسته راوړي یعنې ډېر زحمت وباسي ډېر زحمتونه کړاوونه تکلیفونه وویني تر څو څنګه شي دوی ډېرې لاسته راوړنې ولري پوه شوئ آفرین اوس راشئ درس ته له هغې نه مخکې ګورئ دوی پوښتنې کړي دوی پوښتنې ته ځواب ورکوي چیرې څه رقم پوښتنې دي وایي ګرانو زده کوونکو تاسو ته وایي ګرانو شاګردانو ګرانو زده کوونکو تاسې په خپل ښوونځي کې په خپل ښوونځي ټولګي کې څو ملګري لرئ نومونه یې واخلئ تاسو په خپل ټولګي کې څو ملګري لرئ آفرین څو په خپل ټولګي کې څو ملګري لرئ په خپل ښوونځي کې څو ملګري لرئ آفرین ټولګی خو مې ورته ویلی و چې صنف ته وایي او ښوونځی مې ورته ویلی چې چیش ته وایي ښوونځی چیش ته وایي آفرین ډېر ښه مکتب یعنې تاسو په خپل مکتب کې څومره ملګري لرئ تاسو په خپل ښوونځي کې څومره ملګري لرئ تاسو به خپله نومونه واخلئ سمې ده آفرین ښه بله پوښتنه کړې له خپلو ملګرو سره په خپلو منځو کې څه ډول لوبې او کیسې کوئ څه ډول لوبې کوئ ولیبال فوټبال کرکټ خوسای منډه توپدنډه او یا هم نورې لوبې زده کوونکي خو ډېرې لوبې زده وي که نه موږ چې مکتب کې دومره لوبې مې زده وي چې ټوله ورځ به لوبې کولې بیا هم لوبې نه خلاصېدې خو مګر خپل درسونه مو ویلې صحیح ده خپل درسونه مو ویلې ښه اوس راشئ حسیب او رشاد یعنې اول خطه کوم ځای ته اول خطه راشئ ګورئ حسیب او رشاد یو د بل خواږه ملګري دي ډېر ښه ملګري دي ښه دوستان دي ښه انډیوالان دي څوک حسیب او رشاد ښه دوی له خپلو ټولګیوالو سره هم په زړه پورې ملګرتیا کوي حسیب او رشاد چې دي له نورو همصنفیانو سره یې له نورو ټولګیوالو سره یې ډېره په زړه پورې ملګرتیا کوي یعنې دغه ملګرتیا چې ډېره په اخلاص ده په صداقت ده سمه ده آفرین ښه دوی هیڅکله غیر حاضري نه کوي یعنې داسې نه دي لکه تېر داسې یو درس موږ تاسو ویلی و چې بس نو شاګرد به و کله به راتله او کله به نه راته هغسې نه کوي دا څنګه دی دی همیشه دوی دواړه خپلو درسو ته راځي ښه د ښوونځي اداره هم ورڅخه خوښي کوي اداره ډېره ورنه خوشحاله ده صحیح ده ښه حسیب او رشاد له کورنۍ دندې سره ډېره مینه لري استاد چې کله کومه کورنۍ دنده ورکړي هغه به ډېر ښه وخت کې په خپل وخت څنګه دی راوړي او هغه په ډېر ښه وخت په ښه توګه ترسره کوي ځکه دوی ډېره مینه لري ورسره که څوک له خپلو درسو سره مینه ولري له خپلو زده کوونکو سره مینه ولري هغه به هم استاد ښه درس ورکړی شي او هم به شاګرد ښه درسونه وویلی شي صحیح ده آفرین ورته ګورئ دوی د ښوونکي لارښوونو ته په ژور نظر ګوري یعنې کومه رهنمایي چې استاد ورته کوي هغې ته په ډېر ژور یا عمیق ډول ګوري صحیح ده آفرین ښه ښوونکی په ټولګي کې همیشه دوی مثال راوړي او نور زده کوونکي هڅوي چې د دوی د غوره کړو وړو پیروي وکړي
یعنې همیشه استاد چې وایي ټول ته وایي چې ګورئ تاسو که ډېر ښه زده کوونکي شئ تاسو به داسې وایي لکه رشاد او حسیب که نه وایي چې حسیب دغسې دی دومره ښه زده کوونکی د ښه درسونه وایي ښه کورنۍ دنده راوړي رشاد هم دغسې ډېر ښه زده کوونکی دی همیشه خپل کورنۍ دنده راوړي په خپل وخت راځي ټول پرې خوشحاله دي ټول څنګه دی ټول کارونه ترسره کوي نور ته یې هم مثال راوړي چې نور زده کوونکي د دوی د کړنو یا د حسیب او د رشاد د نومونو په اخیستلو سره تشویق شي صحیح ده آفرین ښه له همدې کبله دوی ته تل په ټولګي کې د ښوونکي او ټولګیوالو لخوا چکچکې کیږي چکچکې خو پېژنئ پېژنئ چکچکې تاسو ته استاد چکچکې کړي دي که نه وایي چې څوک چې ډېر ښه ځواب ورکړي احمد ته یوه چکچکه وکړئ که نه وایي چې اجمل ته یوه چکچکه وکړئ ټول ورته چکچکې شي کړسای شي صنف کې تاسو چکچک وکړئ آفرین ښه ځکه رشاد او حسیب ته چکچک کېږي چې دوی ډېر تکړه دي دوی ښه زده کوونکي دي دوی فعال دي صحیح ده آفرین ښه درس ته راشئ دوی ته د همدغې وړتیا له امله د ښوونکي او ښوونځي د ادارې لخوا سوغاتونه ورکول کیږي ګورئ دوی چې ډېر تکړه دي دوی ډېر فعال دي نو د ادارې لخوا څخه د ښوونکي لخوا څخه حسیب و رشاد ته ډالۍ او سوغاتونه او تحفې ورکوي صحیح ده آفرین ښه درناوی یې کیږي او هڅول کیږي د هغوی ډېر احترام کیږي او ډېر تشویق کیږي دا خو معلومه خبره څوک چې ډېر تشویق کیږي هغه به ډېر کار هم کوي ښه آفرین دا ځکه چې نور زده کوونکي هم وهڅول شي او د دغو دوو زده کوونکو په زړه پورې هلې ځلې دوی هم په عمل کې پلي کړي ځکه یعنې دا د دوی خاطره چې نور زده کوونکي هم په دې باندې پوه شي چې موږ هم باید داسې کارونه وکړو لکه حسیب او رشاد چې کوي چې همیشه د استاد لخوا څخه همیشه د نورو زده کوونکو لخوا څخه همیشه د ادارې لخوا څخه همیشه د ټولو ملګرو دوستانو لخوا څخه هغه تشویقیږي نو موږ هم باید ښه کارونه وکړو په ژوند کې هغه عملي کړو سمه ده آفرین زده کوونکو زموږ تاسو نن درس همدو ځای پورې و تاسو به دغه درس په خپلو کتابچو کې ښه منظم ولیکئ په کور کې به یې ووایئ کوم لغت چې نه پې د لاندې په کرښه ترې کش کړئ په خپلو کتابچو کې به لغت ولیکئ وروسته له هغې څخه به همدغه لغتونه چې راغلي تاسو نه ورباندې پوهېدئ دا به زه تاسو ته معنا کړم جملې به ورته جوړې کړو فعالیتونه به حل کوو همدغسې به مخته ځي سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې او بریالي اوسئ